أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. صدق الله العظيم. نن مو د سوره بقره درس نمبر 100 شروع کو. په دغه کې به آیات نمبر 198 تفسیر او ترجمه وکړو. متاسه د څو ورځې د حج مسائل شروع کړي دي. نن سبق ربط بیگانی سبق سره معلوم او واضح ده چې بیگا مو هم د حج مسائل وویلې او نن بیا ان شاء الله لکه څنګه چې بیگا متاسه یې وو چې حج لپاره یو څو معلومې میاشتې دي او دارنګې حج په دوران کې خپلې بیبي ته نه نږدې کیږي، ګناهونه به نه کوې او جنګونه به نه کوې. کوشش کوه چې څومره ډېر نیک اعمال ووایې کې. نن الله جل شانه هم تاسو یو بل حکم بیانوي، هغه دا دی چې تاسې حج موسم کې کوئ چې کاروبار هم وکړي. دا خو داسې چل وه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه دنیا ته نه و راغلی نو کفارو به حج خو کوله خو په غلطه طریقه. داسې بازارونه به پکې لګولي وو چې وروره ګوله نوم به د حج و نوره به ټول سوداګري او بازارونه به. نو چې اسلام راغله الله جل شانه دا ټول شیان څه کړل؟ ختم کړل او حج حکم وشو چې حج وکوئ، نیک اعمال وکوئ. نو صحابه خو ډېر عجیبه خلک وو چې څنګه نوی حکم به نازل شه ډایرکټ به په ځان کې عملي کوله، سره سوچ به پکې نه کوله. هغوی چې ولیدل چې والا حج کې خو کاروبار ماروبار هغه شه، نو دوی یو بل نه پوښتنې شروع کړې چې دا موږ چې خلک حج ته بیایو که نه اوښ دسه به اوښ وه تاسو به نه وه، نو ده ته به دې ووایي چې راځه ما حج ته په خپل اوښ بوځه 2 روپۍ در کوم. ده به چاچا اوښ باندې بوتله، ده به هم پکې مفته څه وکړه؟ حج وکړه. او تا خو به هسې هم اراده کړې وه. نو دغو خلکو زړونو کې شک پیدا شو چې دا موږ هم دا دی اوس هم کاروبار کوو، دا به څنګه شي؟ نو عبدالله بن عمر رضی الله عنه ته وی راغله. عبدالله بن عمر رضی الله عنه ته ووایي چې دا تاسې ما نه څنګه سوال کړی دی، همداسې سوال نبي علیه السلام نه هم شوی وه. نبی علیہ السلام ته ویلي و چې هېڅ پروا نه کوي، دا جایز دی. خو یوه خبره یاد ساتوی دلته چې کله ته حج ته ځې په دغه نیت مه ځه چې زه به والا ګټه وکړم، کاروبار به پکې وکړم. بیا دې حج وشه خو اخلاص پکې کم شه، ځکه ته پیسو لپاره لاړې. او داسې هم مه کوه چې والا بس حج به م وکړم او پیسې به م وګټم، دا خو بیا هم برابر شه، بیا دې اخلاص لاړه. په دغه نیت څه چې زه به حج کوم که کاروبار مې وکړو ښه پخه کوم یې نه کو هېڅ پروا نه کوي، دا بس جایز کار دی. ډېر خلک ماشاءالله هوښیاران تجاران وي، بس پوهېږي چې سعودي کې د دې شي ضرورت دی او سعودي کې دا نشته، بس افغانستان نه پاکستان نه ځان سره هغه هم یوسي، هلته هغه هم خرڅ کړي، ګټه هم وکړي او حج هم څه دی ادا کړي. لیس علیکم نشته په تاسې باندې جناح څه ګناه ان تبتغو چې تاسې طلب کوئ رزق فضلا من ربکم دا خپل د رب د فضل څخه. فاذا افدتم بس کله چې تاسې راکوز شوئ من عرفات د عرفات میدان نه هغه طواف دپاره فاذكروا الله بس تاسې یادوئ الله عند المشعر الحرام هغه مشعر الحرام میدان کې یعنی مزدلفه کې. مزدلفه کې یو غونډی غونته غر دی، هلته امام دارېږي، دعاګانې به کوي او نور خلک به چې هر ځای کې ولاړ وي.
بس دا مزدلفې هغه ته اشاره ده. واذکروه او تاسې یاد کوئ الله کما هداکم لکه څنګه چې تاسې ته هدایت کړی دی، لکه څنګه چې تاسې ته ښودلی دی. وان کنتم اگر چې تاسې وئ من قبله مخکې د دې حج نه لمن الضالین د چا نه؟ د ګمراهانو نه. مخکې خو تاسې ډېر ګډ وډ حجونه کول، کمیس او پرتوګ به وباسل او طواف به څه کا شروع کا خانه کعبې کې ښځو سړیو دواړو هیڅ شرم نو. بس دا مو عبادت ده. حج ته به چې لاړه بیا به چې واپس کور ته رتله په دروازې به نه رتله ویلې ځکه ما په دغه ګناه حالت کې دغه دروازې باندې دننه شوی یم، یا به کور په دیوال باندې راواوړېدو یا به کور شا طرف کې سوری ورته ننوته. ګډ وډ کارونه وو. نو الله جل شانه موږ ته ښکلې طریقه د حج وښیله. الله دې موږ تاسې بار بار بوځي او ډېر ښکلی عبادت دی. حدیث شریف دی کوم وخت کې چې ابراهیم علیه السلام دعاګانې کړي دي هغو دعاګانو ته چا چې لبیک یلی دی هغه کېږي، نصیب حج ته کېږي. اگر چې موږ تاسې نه وو پیدا شوي خو الله جل شانه خو علم کې وکړه چې فلانکیه فلانکیه به پیدا کېږي. چا چې لبیک یلی دی بس څوک چې حج ته تللی دی پوه شه چې د ابراهیم علیه السلام دعوا ته څه کړی دی، جواب یې ورکړی لبیک. نو الله دې موږ تاسې بار بار بوځي. نن دپاره همدا درس بس دی. وما علینا الا البلاغ.